بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتسريف الرياح آيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. سورة الجاثية مكية وهي 37 آية. سورة الجاثية مکی سورت تے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے ہجرت نمخ کے ٹول سورت مکی دے صرف یو آیات پک مدنی دی او آیات قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. بس دا یو آیات پک مدینہ منورہ کے نازل شوی دی اور نور ټول صورت پا مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی. پدے کے او دیرش آیاتون دی 37 آیتن او دیرش آیاتون دے صورت دی و 4 رکوعات و سلور رکوع دی. دے صورت کے بنیادی مضمون دا عقید و اصلاح دا. نو پا عقیدو کے توحید دے اللہ یو دے دا عقیدہ وی پکی او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے رسالت وی پکی او دا آخرت عقیدے پا مختلف طریقوں پا مختلف دلائلو باندے دے صورت کے اللہ پاک بیان کری دی. خاص طور باندے دا آخرت دا ثبوت دا پار دلائل او کم خلق چا دا آخرت نا منکر دی او کم شکوک و شبہات لری دا غیر رد دی پکی. ادارن کم خلق چوئی اللہ نشتا دا عرص پخپل کیگی نو دا سے خلقو تا دہریان ویلی شی کمیونسٹ اور دہریان داغوی دا عقید رد دے پکی. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم رنبنے الفاظ چیدین دا حروف مقطعات دی. حامیم حروف دی مقطعات اور دا متشابہات ندی اور دا متشابہات پا مانا بانے یو اللہ پوئیگی دا اللہ اور دا رسول اللہ ترمنز یو راز دی. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم قوم دا پار یوقنون چی یقین کئی اور پسی آیات کی آیات لقوم یعقلون پدے کے نشانات دی اغی قوم نے چی یعقلون عقل لری
نگور آیات دیکھ نشانات تینو چالا للمؤمنین یو لقوم یوقنون دوا او لقوم یعقلون دریو زینو کے آیات رالل اول مومن یاد کو ورپسے یوقنون یقین والے یاد کو او بیا یعقلون عقل والے یاد کو پدے کی ایمان والو دا پار نشانات یقین والو دا پار نشانات او عقل والا دا پار نشانات نو پدے درو والو آیاتن کے جدا جدا الفاظ رالل او آیات فکیری نشانات نو پدے کی یو اشارہ لا کہ اللہ دا کم نظام پیدا کرے دے نو دا دین پورا پورا فائدہ با اغا سوک اخلی چا کم مومنان دی مومنین با فائدہ تے نو اخلی پورا پورا فائدہ او پا دویم نمبر با تین اغا خلق فائدہ واخلی چا اغا یوقنون یقین والا خلقی لقوم یوقنون نو دویم نمبر کے با فائدہ تے یقین والا خلق والی اول نمبر فائدہ ایمان والا او پا دویم نمبر کے با یقین والا تینا فائدہ واخلی نو کفی الحال ایمان نروڑی خو یقینی وی نو دیبم در نظام نا فائدہ واخلی چی یقینی وی چی دا تمام سیزن دا اللہ پا وحدانیت و دا اللہ پا وجود دلالت تے او بیا دا یقین دا دا ایمان روڑو سبب بم جوڑ شي دریم مرتبہ کے با اغا سوک تے فیدہ واخلی چی فی الحال خو نا ایمان لری و نا یقین لری خو عقل خیروق دی لیوانے خو نا دی عقل سلیم پکیوی اغا با تینا فیدہ واخلی دے با پدے خپل عقل والے پدے نشانات کی سوچ فکر کی نو چی سوچ فکر کی نو دا با یقین پیدا شو دا یقین نا پس بے ایمان پیدا شی او چی کم بندہ کے دا سر عقل نشتا دا سر پہ نغرے کا دا خپل دماغ دے پہ اخرا دا بنداڑو پس پوئی گی نا چی عقل پکی نشتا دے ہزار دلائل و تا پیش کا بس اگر نمانی نو پدے آیاتنو کے دا اللہ وجود او دا اللہ یوالے ذکر کی گی حامیم اللہ عالم دے پمانا دے حروف و پمراد خپل تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل دل دے کتاب دے قرآن من اللہ دا اللہ دا طرف ندی اغا اللہ العزیز الحکیم چاگا زبردست و حکمت والا دے ان فی السماوات والارض بے شک پاسمانونو کی او پدیزمک کی لآیات للمؤمنین نخد قدرت دا اللہ دی نخد وحدانیت دا اللہ دی او نخد وجود دا اللہ دی چا دا پارا للمؤمنین دا ایماندارو دا پارا یواز ازمک و اسمان ندے ہر شے وفی کل شیء له آیت تدل علی انه واحد پہر یوشی کے نشانات دی تدل علی انه واحد دلالت کئی پدے بانچ اللہ یو دے وفی خلقکم استاسو پدے خپل پیدائش و بناوٹ کے پدے کن لآیات لقومی یوقنون نخد قدرت و دا وحدانیت دا اللہ دی آگے قوم دا پار یوقنون چی ایمان لری وفی خلقکم استاسو پخپل پیدائش کے وما یبث من دابہ آغا سچ خوار کری دی اللہ پاک من دابتن دا چار پایانو نو دا جاندارونا
دابا کل ما یدب علی الارض هر هغه شی چې په دې ځمکه باندې حرکت کوي. نو تمام جاندار او ستاسو دا پیدائش دے کے لگ سوچ فکر وکا انسان په خپل د خپل بناوټ ته دی وګوري دې څنګه جوړ دی او بیا دا نور حیوانات دي نو د دوی د بناوټ ته دی وګوري نو دې به ایمان او یقین ته ورسیږي. په دې کې بشمیره دلایل دي. واختلاف اللیل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې په بدلیدو را بدلیدو د شپې او د ورځې کې وما انزل الله من السماء او هغه څه چې الله نازل کړي دي من السماء د اسمان د طرف نه من رزق سروزي د اسمان د طرفه الله او بنازل کړي دا او سبب د روزه شو په دې باندې پیداوار د ځمکې نه راغی. فاحیا به الارض بعد موتها پس الله پاک جمع کړه د ځمکه به په دې اوبو باندې بعد موتها رستو د مرګ د دې ځمکې نه د ځمکه اوچوا ومړوا الله جمع کړه. وتصریف الرياح او په اړولو راړولو د هواګانو کې آیات لقوم یعقلون نخې د قدرت د الله دی لقوم هغې قوم د پاره یعقلون چې د عقل نه کار اخلي. تلک آیات الله دا نشانات د الله دی دا خبر د الله دی دا کلام د الله دی نتلوها علیک بالحق چې منگے تلاوت کو نتلوها چې دا کلام منگ تلاوت کو دا خبره علیک تات بالحق پا حق سرا. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون پس پکم یو خبر باندې بعد الله دا الله دا خبرنا وآياته او پکم خبر باندې یؤمنون دی با ایمان روڑی. فبأي حديث پس پکم یو خبر باندې بعد الله و آیاته رستو دا اللہ دا خبرو دا اللہ دا نشاناتو یؤمنون دوی با ایمان روڑی. چه اللہ پریدینو پچا با ایمان روڑی چه دا اللہ خبر روڑی نو دا چا پا خبرو با ایمان روڑی. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ وَيْلٌ ہلاکت دے خرابی و بربادی دا لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ دا ہر دروغ جن دا پارا دا ہر گناہگار دا پارا اثیم گناہگار. یسمع آیات اللہ چی دے اوری آیاتنا دا اللہ خبر دا اللہ اوری تطلع علیہ چی پدبان لستیشی ثم یصر مستکبرا بیا دے زدی گرزی گی و تکبر والا گرزی گی. کأن لم یسمعها لکا چی دا خبر دا اللہ اڈو اوری دلی ہم ندی. فبشره بعذاب علیم پس زیر ورک دے کستا بعذاب علیم پا دردناک عذاب. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا چکل دا اللہ آیات نووری نو پاغے پورے ٹوکے و مسخرے کئی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا ہر کلچ دی خبردار شی زمان پا خبرو باندے شیئن پس شی زمان خبرو کے دا اللہ پا کلام کے پس خبر باندے خبردار شی اتخذها ہزوا انہی سی دا اللہ خبرے پلو بٹوکو باندے ہزوا استہزاو پورے کئی خنداور پورے کئی.
اولئک لهم عذاب مهین، دا کسان چی دی نو دوی دا پار عذاب مهین، رسوا کون کے دا ذلت عذاب دے، من ورائهم جہنم، دی پسے بیا جہنم دے، دنیا با تیرشن ور پسے دا جہنم عذاب باور کی گی. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، حیث پکار برانشی ددوی، ولا یغنی عنہم ددوی با حیث پکار رانشی، ما کسبو آغا سچ دوی کم کسب کردے کم گٹے کردے شیئن حیث شیبیں پکار نشی، ولا متخذو من دون اللہ اولیاء، ولا متخذو من دون اللہ، اور نا آغا سچ دوی نیولی دی بغیر دا اللہ نا اولیاء پا مددگارے باندے، کم رفیقانو مرگری نیولی دی ناغا بین پکار رانشی، دا اللہ نہ غیر چھ کم معبود جوڑ کرے دے، کم رفیق و مددگار جوڑ کرے دے، اغیب پکار رانشی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور دی دا پارا لوے عذاب دے. هَذَا هُدًى، دا ہدایت دے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، او اغا خلق چک انکار کرے دے، کفر کرے دے، بِآيَاتِ رَبِّهِمْ پا آیاتن دخپل رب، لهم عذاب من رجز علیم، دی دا پار عذاب دے من رجز علیم، دا دردناک عذابنا، دا خطرناک عذاب دے دی دا پارا. اللہ الذی، اللہ غزات سخر لکم البحر، چے پکار کی لگول دستاسو دا پار دریاب، تابع کړي د استاد په کار کې لګولې د دریاب. لتجري الفلك فيه بأمره، لتجري الفلك چې جاری شي کشته، فيه پدې دریاب کې به امره د الله په حکم باندې. سمندر یو مخلوق دې ستا په کار کې مسخر کړي دې، ستا کار کې لګولې دې، تپک خپل کشتے بد او کہ جہازن ور خوش کی لرے لرے پورے سفر پک کے. اللہ الذی، اللہ غزات سخر لکم البحر، کتابے کڑے دستاسو دا پار دریاب، لتجری الفلکو، چی کشتے پک اچلی گی، فیہ پدی دریاب کے بے امری، پا امر دا اللہ، پا حکم دا اللہ، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دے دا پار چتاسو پکی روزی تلاش کے، لِتَبْتَغُوا چتاسو پکی طلب کے، من فضلہ فضل دا اللہ، روزی پکی اگٹے زان دا پارا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، دے دا پار چتاسو شکریہ ادا کے. دریاب کے تجارت کوئے، اخکار پکی کوئے، پدے سمندر کے بے شمیر قیمتی مرغلے پرتی دی اغت نرو باسے، دا ٹول دا فیدی چیزو ندی. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ پکار کے لگے ولی دستاسو دا پارا. وَسَخَّرَ لَكُمْ، اللہ ستاسو پکار کے لگے ولی دی و تابع کری دی، ما اغسو فی السماوات چی اسمانونو کی دی، وما فی الارض او اغسو چی پزمک کی دی، جمیعا منہو دا طول دا اللہ دا طرفنا، دا اللہ پا حکم ستاکار کے لگی دی. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک پدی کے نخد قدرت دا اللہ دی لقوم نغ قوم دا پارا، یتفکرون چاہوی سوچ او فکر کئی. قل للذین آمنوا، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، للذین اغی خلقو تا آمنوا چی ایمان روڑ دے، یغفرو چی دوی دی بخنکی، للذین اغی چاہتا لا یرجون ایام اللہ، چاہوی امید نلری ایام اللہ دروازو دا اللہ،
ایام اللہ نا معاملات دا اللہ مراد دے. ایام جمع دا یوم مانے روز. نو اگر روزی چه پاگے کے اللہ پاک خپل دشمنانو تا خاص سزاگانی ورکڑی دی یا خپل فرمان بردار بندیانو تا خصوصی انعامات پا کم روزو باندی ورکڑی دی، نو دا کافران دوی دا اللہ دا رحمت نا امید دی کہ پدی دے روزو کے اللہ خپل تابدار بندیانو تا انعامات ورکڑیو، نو دوی دا اغی انعاماتو نا امید دی. یا نا فرمان خلقو تا اللہ صداگانی ورکڑی دی دا غینا بے خوف و بے فکر دی، نو دوی نیریگی امید نکی دا دا سی روزو. نو دا کافران کتا تا سوینو بخنکوا. قل للذین آمنوا، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام للذین اغی خلقتا آمنو چی ایمان روڑے دے، یغفروا للذین چی دوی بخنو کی، للذین اغی چاہت لا یرجونا چی اغی امید نلری ایام اللہ دا معاملاتو دا اللہ، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون کہ بدلور کی اللہ پاک سزاور کی اللہ پاک قومن اغی قومتا بما کانوا یکسبون کہ کم کسب دوی کڑی داغی ورل سزاور کی. نو مسلمانان دے وطا بخن کئی دا سزا فکر دے نکی اللہ با پخپل سزاور کئی. مومنان دے صبر کئی، دا کافرانو پا سختو تکلیفونو با صبر کئی او معاملہ اللہ تا اسپاری. من عمل صالحا فلنفسه، اگا چاچے عملو کدنے کے فلنفسه نو دق پلزان دا فیدے دا پاریو کو. ومن اساء، اگا چاچے بدی اکڑلا فعلیها نو وبالے پدغ نفس باندے دے. کچا خو اکڑل زان لے اکڑل، کبدے اکڑل نمزان لے اکڑل، جسا کرے اغبرے بے خکیو کبد کے. ثم الى ربکم ترجعون، بیا بتا سخپل رب طرف تا ترجعون واپس کولی شے، واپس کے گئے با اللہ تا، نو دخپل عمل بدل بدلتا ملاوی گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، و پتحقیق سر منگ ورکڑو بنی اسرائیل تا الکتاب کتاب، توراتم ورکڑو، والحکم و حکومتم ورکڑو، والنبوة و پیغمبریم ورکڑو، ورزقناهم من الطیبات، روزیم ورکڑو دا پاکیزہ و سیزننا. تورات ورکڑے شویو، سلطنت حکومت ورکڑے شویو، قوت فیصلہ ورکڑے شویو، دا اخیارتی و دا حکمت خبر ورخودل شویوی، نبوت و تورکڑے شویو، او پاکیزہ خوراک من و صلوہ و تملو شویو. وفضلناهم على العالمین، او فضیلتم ورکڑو دویتا على العالمین پا تمام مخلوقات باندے، دخپل زمانے پا تمام مخلوقات باندے وتا فضیلت ورکڑے شویو. وآتیناهم بینات من الامر، ورکڑو منگ بنی اسرائیل تبینات واضح نشانات و دلائل من الامر دا دن پکار کے، واضح معجزات ورسرا. فما اختلفوا، پس دی اختلاف نو کرے الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر رسط دا دینا چی دوی تا علم راغی پوئے و ترالا، ناغی نپس اختلافو کب بغیم بینهم، دا وجہ دا زد و سرکشین پا ما بین خپل کے. ان ربک یقضی بینهم، بے شک ستا رب فیصلو کی دا دی پا منز کی، یوم القیامت دا قیامت پرد،
فیما پا اغسکی کانو فیہی یختلفون چی دی پاگے کے اختلاف کو ثم جعلناک علی شریعت من الامر بیا منگت گرزولی پیو شریعت باندے دا دلنا فاتبعها نتددغ اخپل شریعت تابداری کوا ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون تابداری مکوت اهواء الذین دا خواہشات دا اغ خلق لا يعلمون چی پوئیگینا چی علم نلری دا اغ خلق قدم بان قدم مگدا دا اغوی خواہشات مپورکوا شریعت میں در لدر کڑے دے اللہ وی شریعت میں تعلم درک نو پا شریعت باندے روان اسے گا او دا دے خلق و خواہشات اگے تا گورما جعلناک علی شریعت من الامر دا دن یو خاص طریقہ میں در لدرکا دین اسلام کے اصولی عقائد دی لکہ توحید یو عقیدہ دا توحید مطلب دا چے اللہ موجود دے او یو دے دو ندی دری ندی بیشمیر ندی عیسیان وی درے خدایان دی اللہ عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم آتش پرست وی دو خدایان دی یو دا خیر کارو نکی بل دا شر کارو نکی یو تا احرمن وی یو تا یزدان وی نو آتش پرست وی دو دی عیسیان وی دری دی دا مکی مشرکانو باوی درے سو شپیتا خدایان دی او دا ہندوستان خلق پاکستان جوڑے دو نمخ کے 22 کروڑ ٹول ہندوستانو اور 33 کروڑ پکے خدایانو تو دا ٹول عقیدی غلطی دی اللہ یو دے اللہ احد نو دا یو اصولی عقیدہ دا حضرت آدم علیہ السلام نا تر قیامت پورے دا تمام پیغمبرانو یو عقیدہ اللہ یو آخرت چی دنو دام یو اصولی عقیدہ دا چی دا دنیا با ختمی گی و آخرت کے بدے دنیا بدلے ملاوی گی اور سو عملی زندگی سر متعلق احکام دی نو اصولی عقائد چی تعلق لری نو دا ہر نبی امتیان پدے کی یو شانتی دی پا اصولی عقائدو کی اور پدے کے چرتم ترمیم ندے شوے تبدیلی پکے ندے شوے اور بیا چکم دا زندگی متعلق نور احکام دی نو مختلف احکام پا مختلف زمانوں کے پیغمبرانو تا اگر کے رد و بدل کمی زیادے شتا نو دا ہر پیغمبر شریعت دا خپل زمانے پا لحاظ عدلن بدلن پا کراغلے دے اصولی عقائد دا ٹولو یو دے گے کہ عدلن بدلن نا دے راغلے نو دا دویم قسم احکام دا دن یو خاص طریقے نا پاغے بانے تعبیر کی گی نو فقہا دا دے آیات نا یو نتیجہ رو باسی چی امت محمدیہ دا پارا صرف شریعت محمدی او پاغے کچکم احکام دی واجب العمل دی پخوانو امتنو تا چکم احکام ورکلی شیو نو اغه باندې زمنګ د پاره عمل به علی ضروری وي چې زمنګ د دې شریعت سره موافق وي او که زمنګ د دې موجوده شریعت نه مخالفي هغه زمنګ شریعت نه دی نو شرائع من قبلنا شریعت لنا ما لم تنسخ شرائع من قبلنا هغه شریعتونه چې زمنګ د پیغمبر علیه السلام نه مخکې تیر شوي دي شرائع من قبلنا شریعت لنا اگر زمانگا شریعت تی خو ما لم تنسخ کم منسوخ شوی نو کم چه منسوخ شو بس ختم شو اگر زمانگ دا پارا ندی
نو اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا بطور احسان فرمائی کہ تعالی میں یو شریعت در کرے دے. ثم جعلناك على شريعة من الامر بیا منگت گرزولیے پیو شریعت بانے پیو لار بانے من الامر د دلنا فاتبعها نتد دیتا بداری کو ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون او تابداری مکو دا خواہشات داغ خلق لا يعلمون چپوئیگی نا انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا کوستا دا دوی تابداریو کے نو دوی بستا حیث پکار رانشی انہم بے شک دی دا کافران لن یغنو عنک حیث پکار برانشستا من اللہ شیئا دا اللہ پا مخد حیشی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ بے شک ظالمان بعض دوستان دا بعض دی بعض رفیقان دا بعض دی واللہ ولی المتقین اللہ دوست او مرگر دا متقیانو دے. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر دا دا سوچ فکر خبری دی للناس خلق دا پارا وهدى و ہدایت ورحمت و رحمت دے لقوم یوقنون اغی قوم دا پارا چی یقین لری. ام حسب الذین اجترحوا السیئات آیا خیال کی اغی خلق چی گٹلے کری دی دا بدو ان نجعلهم چی منگ با اگرزو دی لرا کالذین آمنوا پشانت دا اغی خلق چی ایمان روڑے دی وعمل الصالحات وعمل دا نیکے کری دی نو دا بدان بدا نیکانو مومنانو پشانو گردو نا سواء محیاهم و مماتهم چی یو شانت برابر بوی دا دوی جندو مرگ نا ساء ما یحکمون دیر ناکارا دے اغشی چی دوی کم فیصلے کئی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. صدق الله العظيم. سورة الجاثیہ پینزیشتما سپارہ دویشتم آیات. وخلق الله السماوات والأرض بالحق. اللہ پاک اسمانونم پیدا کری دے ازمکم پیدا کری دا دا پارا دا اظہار دا حق پیدا کری دا. بیکار نہ دا پیدا کرے پخپل حکمت باندے دا یو خاص مقصد دا پارا اللہ ازمک و اسمان پیدا کری دی.
چې دا مخلوق د ازمکه او د اسمان په پیدایش کې سوچ فکر وکي او دوی ته معلومه شي چې بشک کم چیز الله پیدا کړی دی نو بالکل د موقع او د محل مناسب پیدا کړی دی او دا خلق په دې اندازه باندې پوي شي چې د دنیا د دې نظام دا کارخانه چې روانه ده نو د دې به یو عظیم الشان نتیجه راوځي او دغه نتیجې ته آخرت وي او په دې آخرت کې به الله پاک هر چاته د خپل عمل بدله ورکړي چې چا څه کړلی وي قبري وي که یو بنده غنم وکړي نو غنم به تیری وي او که چا اوربشي وکړلی نو اوربشي به تیری وي داسې نه چې اوربشي کرلی او غنم تیوري وي او غنم یې کرلی اوربشي تیوري وي نو د عمل بدله به الله ورکوي گندم از گندم بروید جوز جو از مکافات عمل غافل مشو تو گندم از گندم بروید غنمونه به غنم ریبی جوز جو او د اوربشو نه به اوربش ریبی از مکافات عمل غافل مشو د عمل د بدلې نه غافل کېږه وخلق الله السماوات والارض بالحق الله پاک پیدا کړی د اسمانونو او ځمکه بالحق په حق سره ولتجزا كل نفس بما كسبت دې لپاره چې پورا ورکړي شي هر یو نفس ته پورا بدله ورکړي شي هر یو نفس ته بما کسبت چې دې نفس کم کسب کړی دی وهم لا یظلمون او په دې باندې به هیڅ ظلم ونه کړی شي که یو عمل نیک کړی دی نو د هغې به پوره بدله ورکېږي کم از کم لس بدلې یو په بدل لس زیات نه زیات چې الله څونه غواړي او که گناه کړی وي نو د گناه بدل یو په یو دی او که بخنه الله کوي نو اختیار ور سره دی افرأیت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة افرأیت من اتخذ الهه آیا تالی دل دے اغا کس جنی ولی دے معبود خپل هواه خواهش دا سے کس دلی دل دے چه خپل خواهشاتو تے خدای ویل دے افرأیتا آیا تا پس لیدل دے من اغسوک اتخذ الهه هواه چې خپل خواهش خدای نیولې دي خدای ته جوړ کړی دي خپل خواهشات نفسانی نه معبود جوړ کړی دي نو دا خبره واضحه ده او ښکاره ده چې په دنیا کې هیڅ یو کافر هم نفسانی خواهش ته خدای نه دی ویلی خو بیا هم قرآن پاک کې الله فرمای چې دوی خواهش ته خدای ویلی دی نو دې وجه دا ده چې عبادت په حقیقت کې مکمل طاعت تابعداري ته وایي عبادت څه ته وایي مکمل طاعت تابعداري نو کم بندا چې د الله د طاعت تابعداري په مقابله کې د بل چا طاعت تابعداري اختیار کې نوم د قبل شی او د قبل کس هغه ته خدای ویل دي نو کم بندا چې حلال او حرام جائز او ناجائز پروا نه ساتي
الله چې کوم شی ته حرام ویلې دی پاغه کې د الله د حکم منلو په ځای د خپل نفس تابعداري کوي نو اگر چې دی په خپل جبه باندې او په خپل خله باندې نفس ته خدای نه وي خو حقیقتا وسره د خدای غوندې معامله کوي حقیقتا د خپل نفس سره د الله معامله کوي دې ته الله ویلي دی نو دې کې خواهشات نفسانی نه تعبیر کیږي په بت سره بوتان نو چا چې خپل خواهشات خپل مقتدا جوړ کړي خپل امام جوړ کړي وي او ورپسې رواني خواهشاتو پسې نو دې د خواهشاتو د بت تابعداري کوي پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې د اسمان د لاندې په دې ځمکه کې څومره معبودان او عبادت کیږي پاغه کې د ټولو نه زیات الله ته ناخوخه خواهشات دي د خواهشاتو تابعداري کیږي عبادت کیږي پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خيار بنده هغه دی چې دا خپل نفس قابو کی او عمل کوي پس د مرګ نه پس د مرګ حالاتو د پاره عمل کوي وعمل لما بعد الموت او عمل کوي سره پاره بعد الموت د پاره پس د مرګ نه چې کوم وخت راځي هغه د پاره عمل کوي دا او خيار دی اوس د دې په مقابله کې فاجر او فاسق هغه کس دی چې د خپل نفس د خواهشاتو تابع کړی دی او باوجود د دې د الله نه د آخرت تمه لري د نفس د خواهشاتو تابعداري کوي او د بخنه امید کوي تابعداري د نفس کوي او د آخرت تمدار دی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و استاسو بیماری استاسو نفسانی خواہشات تی نو کتاسو د دې نفسانی خواہشات مخالفت وکړه نو عمدقه بیماری ستا لپاره علاج شو افرأیت من اتخذ الہه هواه آیا پس تالی دل دے اغا کسو اتخذ الہه هواه چی دینی ولد خپل اتخذ دینی ولد الہه خپل معبود هواه خپل خواہشاتو نے خدای جوڑ کرے دے دا سے کس دل دل دے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ اللہ دل را گمراہ کرے دے عَلَى عِلْمٍ سرد علم عَلَى عِلْمٍ سرد علم اللہ دے گمراہ کرے دے دے یو مطلب دا دے کہ اللہ تا علم دے اللہ دا خپل علم سرد دے گمراہ کرے دے اللہ تا علم دے چھ دے کے استعداد خراب دے دے دا دی لائق نہ دے چھ پنے غلار باندے دے روان شی لائق دا دے دے چھ کوگوگ دے چھ گمراہ پلار روان شی نو اللہ دا خپل علم مطابق دے گمراہ کرے دے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اللہ دا خپل علم مطابق دے گمراہ کرے دے اضلہ اللہ اللہ دل را گمراہ کو علی علم دا خپل علم مطابق یا دویم مطلب ادارے چی دا بدبخت بندہ دیده دانست سرد خپل علم پکگل هر باندې روان دی گمراه شوی دی خپویگی گمراه دی علی علم دی بنده تا علم دی چی دی خطا روان دی و بیام کوگ روان دی وَأَضَلَّهُ اللَّهُ اللہ گمراہ کرے دی دلرا علی علم سرد خپل علم
یا سره د علم د دې بنده وختم علی سمعه الله مهر لګولې د په غوږونو باندې وقلبه او د پزړه باندې وجعل على بصره غشاوه ګرځولې دی الله د پسترګو باندې غشاوتن پردې فمن يهديه من بعد الله پس څوک بدته هدایت کی د الله نه سوا چې الله پلار نه کنو څوک به پلاری کی افلا تذکرون آیا تاسو سوچ او فکر نه کوئ صرف دا خواہشاتو تابیداری کے خواہشاتو نه دی معبود جوړ کړی دی او د نفس کوم اړخ ته خواهش دی نو بس په هغه اړخ باندې روا دی د حق او د ناحق فرق نه کې نو بس گمراه شولی وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وقالوا واي كافران ما هي إلا حياتنا الدنيا نددا مگر زمنگ دا دنیا زندگی دا او پس دا مرگ نور جن نشتا ما هي إلا حياتنا الدنيا نددا مگر صرف زمنگ دا دنیا زندگی دا نموت و نحیا من پخپل بانی مڑکیگو پخپل جمد کیگو وما یهلکنا الا الدهر نادا پا دی دنیا کے من پخپل بانی پیدا کیگو پخپل فنا کیگو باران اوشی شنکے زرغو نشی سو وقت پس شنکے زیڑا پیڑا شی و زر زر شی دے کے دا خدای سکار دے خدای پا کلا کم زے دے فصلونه پخپل پیدا شو پخپل باندې زره زره شي ختم شي نو دقه شانت من پخپل پیدا کیگو پخپل فنا کیگو د مرګ او د جن سلسله روانه ده نه خدای شته او نه د خدای کارونه شته وما یهلکنا الا الدهر نه هلاکی منګلرا مگر گردش د زمانه تیرې دل د زمانه سره منګ هلاکیگو وما لهم بذلك من علم نشت دوی تپد خبر باندس علم انهم الا يظنون ند دوی مگر اٹکل کئی يظنون گمانو نکی اٹکلو نچلی زمانہ ستوئی دا ابتدانا تر انتہا پوری چی دا سمر وقت دے مجموعی تا دہر وی او زمانہ وتا وی نو دا زمانہ پخپل بانے حسم نشی کولے سکار کول والا شے ندے دا زمانہ نپا دے زمانہ کے حس شتا نپا کی شعور شتا نپا کے ارادہ شتا نو دا خلق دے زمانے تا کنزل کئی بد رد وتوئی نو زمانہ کی خپل حس و شعور نشتا ارادہ پکی نشتا نو معلومی گی چی دوی بل شتا دہر وئی بل چاہتا دہر وئی چاہتا تصرفات کئی نو چې دا غبل چاته تصرفات والا وي نو غبل سوک دے خو الله دې تصرفات کوي کنه نو دا زمانہ اوړېدل پدې کې دا شپه ورځ راتلل کله خوشحالي راتلل کله خفقان راتلل دا د چا اختیار کی دا د الله نو د دې معنی تر مخه حدیث مبارک کې راځي دهر څوک دی الله نو دهر او زمانه ته بد موایا الله وی انا الدهر یعنی زه خالق د زمانه یم
زمانه یعنی زه خالق د زمانه یم. دا دهر او زمانه ما جوړه کړې ده. نو زمانه ته بد مه وایا. کله چې یو بندا زمانه ته او دهر ته بد وای په دې نیت وای چې دا حالات را باندې دي زمانه راوصل، نو زمانه نه دي راوصل، حالات د باندې الله راوستي دي. دا الله د اراده نه بغیر نه کیږي. نو چې څوک زمانه ته کنزل کوي دی الله ته کنزل کوي. دا مو چې ډیره خرابه زمانه ده او زمانه پسې بیا یو څو کنزلو کې دا مو وایا. دې زمانه کې دا خلق خراب دي، دا مخلوق بد عمل لري. زمانہ او مغه زمانہ دا پخوانه ده، بیا هم داسې زمانه ای. خود دې خلکو پکې اخلاق خراب دي، کردار خراب دي. زمانه ته بد موایا. وما يهلكنا الا الدهر، نہ ہلاکی منگ لرا الا الدهر مگر زمانہ. وما لهم بذلك من علم، نشت دوی ته پدې خبره باندې علم. انهم الا يظنون، ندی دوی مگر دوی خیال او اٹکل چلی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ہر کله چې اولستی شي په دوی باندې آیاتنا بینات، زمنګ واضح نشانات او دلائل، واضح آیاتنا پہ اولستی شي. ما كان حجتهم، نوی دوی دلیل الا ان قالوا اتوا بآبائنا، مگر دوی وی راول منگتا. الا ان قالوا، مگر دوی وی اتوا بآبائنا، راول منگت زمن پلار نکو. ان کنتم صادقین، کچر تاسو رشتنیه. بعث بعد الموت باندې دلیل دا غواړي زما پلار نکم رشوی دی نه غرات را جم دکا. نه قرآن او د حدیث دلائل نه مني، وی پلار نکم مړی دی او غرات را جم دکا. نه براته چې پس د مرګ جمدون حق دی او جنت دی او دوزخ دی او قبر کې عذاب دی او ثواب دی، بیا به ومنو. قل الله یحییکم، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اللہ یحییکم، اللہ جم دی کئی تاسو لرا. ثم یمیتکم، نو بیا مڑ کئی تاسو لرا. ثم یجمعکم، بیا برا جمع کی تاسو لرا. الی یوم القیامت، دا قیامت پرز کے، دا قیامت در روز پورے دا ټول خلق با قیامت کے جم دی کی. اگا قیامت لا ریب فیہ، کہ داغے پراتلو کے حیث شک شبہ نشترے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر خلق لا یعلمون پوئگنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق،
إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين صدق الله العظيم. سورة الجاثیہ 15 سپارہ 20 آیات. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. مخکې آیاتونو کې الله فرمایلی دی چې دا ټول خلق برا جمع کوم. نو دے اللہ پاک تدا کار سگران او مشکل نہ دے زکا چے للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ پاک لرا حکومت او سلطنت دا اسمانونو او دزمکی دی. نو چې حکومت او اقتدار الله سره دی نو چې څه کول غواړي نو کولی شي. نو پس د مرګ به تاسو جمدی کی الله ته دا ګران نه دی پس د مرګ به جمدی کی. ويوم تقوم الساعة او په کومه ورځ باندې چې قیامت قائم شي یومئذ یخسر المبطلون پا دق روز باندے با دیر خسارے و تاوان والاوی المبطلون دروغجن اہل باطل دروغجن دی با خسارہ کیوی. وترا کل امت جاثیہ او پا دق روز باندے با تا ہر فرقہ و ہر ڈل اوینے کل امت ہر ڈلب اوینے جاسیتن پڑ مخے پزن گنون پراتو جاسیا پڑ مخے پزن گنون پراتو نسکور بے اوینے. کل امت تدعا الى کتابها ہر یو ڈلبا خپل عمل نامے ترا اغسطیشی. کل امت ہر یوڈلا تدعا را اوببللیشی الى کتابها خپل عمل نامے تا. پر عمل نامہ کی چسو لکلی شوی وی دا ہر انسان عمل نامہ کی چسو لکلی شوی وی خیر وی او کشر وی دا اغی لکلی شوی مطابق حساب کتاب تبرا اوبللیشی. دغه مطلب دې درابللو چې خپل عمل نامے کې لیکل شوی مضمون مطابق با حساب کتاب تر وغوستی شي. کني عمل نامه خو ارچاله په خپل لاس کې به ورکړي شي. هر بنده تبا عمل نامه لاس ته ورسول شي بنده ولا نه رابلل کېږي عمل نامه وته ورسېږي بیا په دغه عمل نامه کې چې کوم لیکل دي نیک یا بد د هغې مناسب عمل ته به دا بنده بیا را اوبللی شي. دا عرش دلان دے دا تمام مخلوق عمل نامے لکلے پرتے بوی یو ہوا براوالو زی و دا ٹول عمل نامے بوالو زی او ہر بندہ تبا خپل خپل عمل نامہ پلاس کے ورکلی شی بندہ پزے والا دے عمل نامہ والا لعلا بندہ نرا غستی شی عمل نامہ لعلا و ہر بندہ تلاس کے ورکلی شوا چاہتا خلاس کے ورکلی شوا چاہتا پا گس لاس کے ورکلی شوا. دین پس چې د چا عمل نامه کې څه لیکلی شوي دي د هغې لیکلو مطابق به دا بنده را اغوستي چې راشه
د دې خپل عمل نامې مناسب حساب کتاب د سره کیږي. نو دا تدعا الی کتابها دې خپل عمل نامې ته رابلل شي، یعنی دا غلی کله مناسب حساب کتاب ته راوبلل شي. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، فدقر وزبان دے در قیامت پرست تجزونا تاسو تب بدل در کریشی ما دا اغس کنتم تعملون چه تاسو کم عمل کو. او دا عمل نام خبر کئی هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق، دا زمان لکلی هذا کتابنا دا زمان لکلی شوی عمل نام دا اللہ وی او ينطق علیکم دا گویا دا خبری کئی پتا سباندے بالحق پا حق سرا. ستاسو پا مقابلہ کے ٹک ٹک خبری کئی، یعنی ستاسو عملون اخکارا کئی کہ پا دنیا کے تاسو کم عمل کرو نو فرشتو لکلی دی، او دا با اس خبری کئی. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، من با لکل کول نستنسخو لکل بام کول ما کنتم تعملون چه تاسو با کم عمل کو، اللہ وی پا فرشتو با می لکل لرا کول. او داغا مجموعہ دا استاما خطلا. وترا کل امت جاثیہ، تبوین ہر یو ڈلا جاسیہ. دا جاسیہ ستوئی، دا جاسیہ معنی دا چه دا کنڈیم پزمک لگی دلیوی او دا خپو دا پنجم پزمک لگی دلیوی. نو دا سے ناستا دا دا خوف دا وجنوی، دا یر دا وجنا، دا یو حیبت دا وجنا دا سے ناستوی چه دا خپو پنج پزمک لگی دلیوی، دا کنڈے پزمک لگی دلیوی. نو دا یر ناستا دا. او کل امتن ہر یو کس ہر ڈلا نو دا یرا او دا حیبت پا محشر کے پا مومن پا کافر پا نیک پا بد پا ٹولو باندے بھئی. نور روایاتنا او آیاتنا معلومی گی کہ محشر کے پیغمبران او نیکان مومنان بدا دے یرنا مستثناوی. ممکن را چه دا حیبت لگ وقت پارا پٹولو خلقی نیکان بدان ٹولو باندیوی او بیات دا نیکان بندیان دا دیرنا بچی. نو بیا دا نا دا خوف و دا یر دا نکی دو دلیل شدا چه نیکان صالحان با دا دیرنا مستثناوی. او دا کل امتن کے ممکن دا دام کی دیشی کہ عام اہل محشر تے مراد نوی، بلکہ اکثر تے نہ مراد وی. او اکثر چے ذکر شی نو ٹولم پکرات لی شی. اکثر لحکم دا کل وی، یعنی چے اکثریت دا سی نو دا سی لکا ٹول پکی، نور دا لک خلق نیکان با مستثنا دی. بعض مفسرین دا جاسیہ معنی دا اغلی لکا پا مانزک چے اتحیات و تبند ناسوی نو دقا ناستتنا مراد اغشتی شی. نو بیا خو پا اشکال ختم شو چے نیکان او بدان ٹول پا ادب بناستی لکا دا قیدی پا شکل کے بناستی. دا بیا دا خوف نشلا، دا دا ادب ناستا شلا. بیا عمل نامہ چے ارچاتا ارسیدلا نو تبوی لکی گی اقرأ کتابک، دا اخپل عمل نامہ پا اخپل اولولا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا.
پخپل اولولا او پخپل حسابو کا او تا ته د دې عمل څه بدله ملاوېدل پکار دي اوس ته پخپله پوه شه چې تا څه کړي دي او تدعى الى کتابها دا عمل نامه طرف ته را بللو مطلب حساب کتاب لراتل دی راشي حساب کتاب لا راش خپل حساب کتاب ته حاضر شو ولله ملك السماوات والارض خاص الله پاک لره حکومت او سلطنت د اسمانونو او د ځمکې دی و یوم تقوم الساعه او په کومه ورځ باندې چې قیامت قائم شي یومئذ په دغه ورځ باندې یخسر المبطلون تاوان او نقصان والا وی المبطلون دروغجن وترى كل امه جاثيه تبوین هر یو ډله جاثیتن پر مخ پزن ګونو پراته د ډېر هیبت او د یری د الله سبب پر مخ پزن ګونو پراته وی كل امه تدعى الى كتابها ہر یو ڈلا ہر یو فرقہ تدعى را بل لکیگی با الى کتابها اخپل عمل نامیتا اليوم تجزون ما كنتم تعملون پدا غیر وزد قیامت بان تجزو ما اليوم ننردی تجزون تاسو تب بدل در کلیشی ما کنتم تعملون چی تاسو کم عمل کاؤ هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق دا زمنگ لکلی شوی هذا کتابنا دا زمنگ لکلی شوی عمل نام ينطق علیکم گویا بوی پتا سو باندے خودن او بیان کئی پتا سو باندے بالحق پا حق سرا ضربر کمی زیادے پکی نشتا جس دی کڑی دی نیک دیو که بد دیو لگ دیو که دیر دی مال هذا الكتاب پدے عمل نامہ بانے سچل شوے دے لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها دا خو نپریک دی نوالا گناہ و نلویا گناہ مگر شمیریے چھ دادا کارو نلکڑی دی ایس شیم نپری دی لگ دے و کڑیر دے ٹول بدلا خکارا کی انا کننا نستنسخو بے شک منگ لکل کول منگ پا دنیا کے پا فرشتو بانی لکل کول ما آغا کنتم تعملون چتاسو کم عمل کاؤ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات پس ہر چی اغا خلق دی چی ایمانی روڑی دی وعملوا الصالحات وعمل دنے کے کاؤ فيدخلهم ربهم في رحمته فيدخلهم پس داخل بکی دیل ربهم ددوی رب فی رحمته پخپل رحمت کے ذالک هو الفوز المبین دا دیر لوی مراد مندلی پا جنت کے اعلیٰ درجہ دا رحمت او ہر قسم مہربانے چی چاہتا ملو شلے ذالک هو الفوز المبین دا دیر خکارا کامیابی او مراد مندلی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور چی اغا خلق دی چی کفر کردی دی منکر دی و کافر دی نداغین با تپوس کریشی افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نو آیاتنا زما تتلا علیکم چی پتاسو لستیش ولی زما آیاتنا تاسو تا بیان شوینو لستلی شوینو ولی نصیحت پا دنیا کی درغلی نو
استاسو غرور او تکبر د وجنه چې کم سر پورته شوی هغه نه راښکته کېده ځانم کلک مجرم ثابت کو وکنتم قوما مجرمین تاسو مجرمان وے د پخوانه جرائم پیښوي افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نو زما آیاتونه چې تاسو ته تلاوت کېدل فاستکبرتم نو تاسو غرور او تکبر کاو وکنتم قوما مجرمین او تاسو وې د پخوانه مجرمان قومونه مخکره خراب وې وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ هر کله چې به وویل شو ان وعد الله حق چې دا الله وعده حق او سچ را والساعة لا ريب فيها او د قیامت ورځ چې دنو لا ريب فيها پدې کې هیڅ شک شوبه نشته لري نو قلتم تاسو به ویل ما ندري ما الساعة موږ ته خو پته نه لګي چې دا قیامت پکې لاس شي دی قیامت لاس شي دی نه منو وَإِذَا قِيلَ چکلب ویل شو ان وعد الله حق چ بیشک وعده دا الله رښتینی دا والساعه لا ريب فيها اور روز قیامت چې دینو دې کې مهیڅ شک شو نشتا نو قلتم تاسو بویل ما ندري مساعه من ته پته نه لګيږي مساعه چې دا قیامت پکې څه شی دی ان ظن الا ظن من خو خیال او ګمان نکو مگر دا یو خیال دی دا قیامت نشتا جنت دوزخ نشتا اس یو خیال دی یو وهم دی وما نحن بمستيقنين نیو من یقین کون کے وبدا لهم سیئات ما عملوا او خکار بشی دویتا وبدا لهم دے کافر تبخ کارشی سیئات ما عملو سزا دا اغس چدوی کم عمل کرے سیئات ما بدی او سزا دا اغس عملو چدوی کم عمل کرے نو دا بورتا طولخ کارشی وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم او نازل بشی پدوی باندے ما کانو به یستهزئون اغا سچ دوی ورپور خندا کولا قیامت کے بطول بد کارون اخکارشی د خپلو بدو انجام او نتیجه بو تخکارشی او د کم عذاب دمکی چې په دنیا کې دوی له ورکړې کېدا دوی به پور خندا کولا اق عذاب به نازل شي وحاق بهم نازل بشی پتوی باندے ما اغا عذاب کانو به یستهزئون چی دوی بور پور استهزاء او خندا کولا وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا دوی تبا حکم اشی وقیل حکم با اوشی او بویلی شی دویتا اليوم ننساکم نن روز منگ تاسو هیر کرلے دخپل رحمت نم پاتی کرلے کما نسیتم لقاء یومکم هذا سرنگ چه تاسو ایر کرو ملاقات دیر روز تاسو دا قیامت در روز دا اللہ سر ملاقات هیر کرو دا قیامت روزم نه یاد ولا نن د خپل مهربانه نه من ایر کړل او پاتم کړل همیشه عذاب کې وای تاسو په دنیا کې په مزو چرچو کې ځان گیر کړو او قیامت هم ایر کړو نن په عذاب کې گرفتار او ایر پاتې شولې وقیل اليوم ننساکم دی تبا حکم اشی و تبا اویلشی اليوم ننساکم نن روز منگ ہیر کرلے تاسو پا عذاب کے مبتلا پر خودلے کما نسیتم لقاء یومکم هذا سرنگ چی تاسو ایر کرو ملاقات دا دیر وز تاسو دا قیامت دا رد ملاقات میں ہیر کرو ومأواکم النارو او ستاسو ٹکانا اور دا دوزخ لے
وما لكم من ناصرین نبی استاسو دا پارسو کی یارو مددگار حیث مددگار بدرل نوی ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ حضوا ذالکم دا عذاب استاسو دا پارا پس وجہ دے بأنکم اتخذتم پدے وجہ چتا سنی ولیو آیات اللہ آیاتنا دا اللہ حضوا پٹو قبانے دا اللہ آیاتنا پورم لوبے ٹوکے کولے وغرتکم الحیات الدنیا اور دو ککڑے اتا سلرا زندگی دا دنیا زندگی دو ککڑے وے فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا پسنن رضی فَالْيَوْمَ پسنن رضی لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا دیبن وستلی کی گی دا دوزخنا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ او نبدوین دا توبے طلب کی گی چی اس مافی غوارا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ پس خاص اللہ پاک لرا حمد و ثنا اگا اللہ رب السماوات چی رب دا اسمانونو دے ورب الارض او رب دا زمکی دے رب العالمین دا تمام مخلوقات رب دے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ او دے اللہ پاک لرا لوی دا فی السماوات اسمانون کے والارض و پزمک کے وهو العزیز الحکیم او دا اللہ پاک زبردست و حکمت والا دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين